ایمان پلورونکی څلورمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. چې هر شپه وي مېلمستیا ته یې ورتلی شي. ناجي 3 ورځې وروسته بلنه ورکړه او ورته ویې چې مېلمستیا به لږه او جشن به زیات وي، او دا جشن به له ښاره لرې بیدیا کې د مشالونو په رڼا کې کېږي. د نڅاګانو او سندرو ترتیبات به نیول شوي وي. د ساتونکي پوځ اسپاره به د خپلو جنګي چالونو څرګندونه کوي. د توري وهلو او له وسلې پرته د جنگ مقابلې به وي، او صلاح الدین ایوبي به د شپې همالته پاتې کېږي. د هستوګنې لپاره به خیمې وهل کېږي. صلاح الدین ایوبي د پروګرام تفصیل اورېده، پر نڅا او سندرو یې هم اعتراض ونه کړ. ناجي په ویره کې په کراره وویل چې د پوځ هغه سفاهیان چې مسلمانان نه دي یا تر اوسه نیمه مسلمانان دي، کله شراب څښي. هغوی اجازه غواړي چې د شرابو څښلو اجازه دې ورکړای شي. صلاح الدین ایوبي ورته وویل تاسې د هغوی قومندان یاست، که تاسې غواړئ هغوی ته اجازه ورکړئ، که نه یې غواړئ ورتاسې زه امر نه کوم، خو دومره درته وایم چې شراب څښل ډېر بد عمل دی. ناجي د غلامانو په څېر وویل د مصر د امیر بخت دې لوړ وي، زه څوک یم د هغه کار د اجازې ورکولو چې تاسې یې ډېر بد ګڼئ. صلاح الدین ایوبي وویل هغوی ته اجازه ورکړئ چې د جشن په شپه له بدکارۍ او شور او غوغاو پرته هر څه کولی شي. که چا شراب وڅښل او بیا یې اله ګوله جوړه کړه، هغه ته به سخته سزا ورکول کېږي. دغه خبر چې کله د صلاح الدین ایوبي مامورینو ته ورسېده چې ناجي د صلاح الدین ایوبي په درناوي کې کوم جشن جوړول غواړي، په هغې کې به نڅاګانې او سندرې وي، شراب به هم څښل کېږي، او صلاح الدین ایوبي دغه مېلمستیا ته ورتګ له دغو ټولو خرافاتو سره منلی دی. ټولو له حیرانتیا نه یو بل ته کتل. چا وویل ناجي درواغ وایي، هغه نور تر خپل اغېزې لاندې راوستل غواړي، او چا پکې دا هم وویل چې بالاخره د ناجي جادو پر صلاح الدین ایوبي هم اغېز وکړ. دا نظر د هغو مشرانو خوښ شو چې د ناجي د ګوټ ملګري وو. صلاح الدین ایوبي د واک له اخیستلو سره پر هغو مزې چړچې، عیش، شراب څښل او بدکارۍ منع اعلان کړې وه. هغه داسې کلک اداري نظام نافذ کړی و چې چا د پخوا په څېر په خپلو دندو کې د بې پروایي جرأت کولی نه شو. هغوی په دې باندې خوښ وو چې نن د مصر نوی امیر په یوه مېلمستیا کې د شرابو او نڅا اجازه ورکړې وه، نو سبا ته به په خپله پر دغو رنګینیو عادت شي. یوازې علي بن سفیان و چې ورته معلومه وه چې صلاح الدین ایوبي ولې د دغو خرافاتو اجازه ورکړې وه. د جشن ماښام راورسېده. یوه خوا د 14مې سپوږمۍ وه. په بیدیا کې سپوږمۍ دومره روښانه وي چې د شګو ذرې هم لیدل کېدای شي. بل خوا په زرونو مشالونو هلته د بیدیا شپه ورځ ګرځولې وه. د ساتونکو پوځ ګڼه ګوڼه وه چې د یو پراخ ډګر په شاوخوا د دیوال په څېر ولاړ و. یوې خوا ته یې د صلاح الدین ایوبي د ناستې لپاره کوم مسند ایښودل شوی و. هغه د لوی ستر پادشاه د تخت په څېر ښکارېده. د هغې کیڼ او ښي لوري ته د لوړ رتبه مېلمنو لپاره ناستې ځایونه وو. په دغه پراخ او پلن سیل ځای کې لږ وړاندې د مېلمنو لپاره ډېرې ښکلې خیمې درول شوې وې. له هغوی نه یوې خواته د صلاح الدین ایوبي یوه لویه خیمه درول شوې وه، چیرې چې به هغه شپه تېروله. علي بن سفیان تر لمر لوېدو د مخه ورغلی و او د دغې خیمې شاوخوا ته یې ساتونکي درولي وو. کله چې علي بن سفیان هلته ساتونکي څوکیداران ودرول، ناجي زکوې ته وروستۍ لارښوونې کولې. هغه ماښام د زکوې ښکلا نوره هم راڅرګنده شوې وه. د هغې له بدن نه د عطرو داسې څپې خوږ بوی تله چې د بیدیا اغېز پکې و. هغې زلفې پر لوڅو اوږو خورې کړې وې. پر سپینو اوږو تور رنګیو ګورو ویښتانو د زاهدانو نظرونه هم جلبولی شول. د زکوې جامې دومره نرۍ وې چې د بدن ټولې لوړې ژورې یې له ورایه څرګندېدې. د هغې پر شونډو فطري مسکا د نیم سپړلې غوټۍ په څېر وه.
ناجي چې هغې ته له سره تر پښو وکتل ویې ویل ښایي چې ستا بدني ښکلا پر صلاح الدین ایوبي اغېز ونه کړای شي خپله خوږه ژبه وکاروه هغه درس مه هېروه چې زه یې له دومره ورځو راهیسې تا ته وایم او دا هم هېر نه کړې چې هغه ته ورشې وینځه یې نه شې د انځر ګل شه چې د ونې په سر کې ښکاري خو چې کله د ونې سر ته وخیږي ورک سي هغه په خپلو قدمونو کې کښېنوه زه تا ته ډاډ در کوم چې ته به دغه ډبره اوبه کړې په دې هېواد کې قلوبتره د سیرس په څېر اوسپنیز سړی په خپل حسن او ځوانۍ کې ویلي کړ او د مصر په شګو کې یې بهولی و قلوبتره تر تا زیاته ښکلې نه وه ما چې تا ته کوم درس ویلی دی هغه د قلوبتره چالونه دي د ښځې دغه چالونه هېڅکله نه ناکامېږي زکویا مسکۍ کېدله او د ناجي خبرې یې په غور سره اورېدې د مصر ځمکې یوه بله قلوبتره د ښکلې منګورې په څېر زیږولې وه د مصر تیر تاریخ خپل پیر بیا تکراراوه لمر چې پرېوت مشالونه بل شول صلاح الدین ایوبي پر آس سپور راغی د هغه ښي او کیڼ لور ته د هغه ساتونکي ټولۍ عسکر پر اسونو سپاره وو چې علي بن سفیان ټاکلي وو له همدغه ټولۍ نه 10 تنه عسکر علي بن سفیان تر ماښامه د مخه راوستي وو او د سلطان صلاح الدین ایوبي له خیمې نه یې بهر درولي وو موسیقي آلاتو د دیرال له غږ سره استقبالیه نغمه وغږوله او په بیدیا کې د امیر صلاح الدین ایوبي د زنده باد د نارو انګازې شوې ناجي راوړاندې شو او صلاح الدین ایوبي ته یې ښه راغلاست ووایي ویې ویل ستاسې قربانۍ ورکوونکی پوځ د اسلام د عظمت ساتونکی تاسې ته د سر په سترګو ښه راغلاست وایي چې هغوی ستاسې د لیدلو تنده او ناکرارۍ وګوري ستاسې په یوه اشاره به ځانونه قرباني کړي او د چاپلوسۍ لپاره چې د هغه څومره الفاظ یاد وو ویې ویل څنګه چې سلطان صلاح الدین ایوبي پر خپل شاهانه مسند کېناست د تاخت یا چارګامو په حال کې د اسونو د سومانو غږونه واورېدل شول اسونه چې کله د مشالونو رڼا ته راغلل هر چا ولیدل چې څلور اسونه له ښي او کیڼ لوري په ځغاسته را روان دي په هر یو باندې یو صفاهي سپور و له هغوی سره وسله نه وه یو بل ته مخامخ را روان و له ورایه څرګندېده چې له یو بل سره به ټکر کوي جنو ته معلومه هم نه وه چې څه به کوي یو بل ته نږدې راورسېدل د دواړو ډلو سپرو په رکابونو کې پښې کلکې کړې ودرېدل بیا یې واګی په یو لاس کې ونیول او بل لاس یې وغځاوه د دواړو لورو اسونه بیخي یو بل ته مخامخ شول او د سپرو دواړه ډلې له یو بل سره ونښتل سپرو د یو بل د نیولو او له آسه د غورځولو کوښښ کاوه کله چې اسونه مخې ته ولاړل نو 2 سپاره چې له اسونو پرېوتي وو په شګو کې یې سرکونډالې وهلې یوې خواته یو سپاره د بل لوري یو تن سپور له مټه نیولی او له آسه یې پورته کړی و هغه یې پر خپل آس څملولی او د ځانه سره یې یووړ د ګڼې ګوڼې خلکو دومره شور جوړ کړ چې چا خپل غږ په خپله هم اورېدلی نه شو دا سپاره چې په تیاره کې غایب شول نو له دواړو لوري څلور اسونه نور راغلل او دغه ډول مقابله یې وکړه په دې ډول 8 مقابلې وشوې تر دې وروسته اوښسپاره راغلل بیا آسپرو او اوښسپرو د سپرلیو بېلابېل چالونه وښودل تر دې وروسته د برچې وهلو او له وسلې پرته جګړو څرګندونې وکړای شوې چې پکې څو تنه سپاهیان زخمیان هم شول صلاح الدین ایوبي د شجاعت او زړورتوب دغه مظاهرو او مقابلو ته خورا زیات ځیر و هغه ته د همدغسې زړور پوځ اړتیا وه د علي بن سفیان غوږ کې وویل که په دې پوځ کې اسلامي جذبه او احساس هم وي نو زه یوازې په همدې لښکرو صلیبیان په ګونډو کولی شم علي بن سفیان رحمت الله علیه هماغه مشوره ورکړه چې د مخه یې ورته ویلي وي چې که ناجي د دې پوځ د قومندانۍ ګوښه کړای شي جذبه به هم پکې پیدا شي خو صلاح الدین ایوبي د ناجي غوندې ازمویل شوی سپاه سالار د ګوښه کولو پر ځای سمې لارې ته راوستل غوښتل هغه په دې جشن کې په خپلو سترګو لیدل غوښتل چې دا پوځ د کردار په لحاظ څنګه دی د ناجي پر دې غوښتنه نهیلی شوی و چې د هغه سپاهیان او قومندانان شراب به څښي سندرې او نڅاګانې به هم کوي صلاح الدین ایوبي د هغه دا غوښتنه له دې امله منلې وه چې هغه لیدل غوښتل چې دغه لښکر تر کومې اندازې په مزو چلچو کې ډوب دی په زړورتوب شهسوارۍ او تورې وهلو او نورو فنونو په ښودلو او مقابلې کې خدا پوځ په عسکري او نظامي معیار نه و پوره خو چې کله د خوراک وخت را ورسېده نو همدا پوځ د بد اخلاقیو بدتمیزیو شرابیانو او بدکارانو له کنټرول وتلی هجوم و
د خوړو ترتیب په یو آزاد میدان کې نیول شوی و. یوې خواته د پوځ لږو ډیرو 2000 کسانو ته خواړه ایښودل شوي وو او له دوی نه لږ څه لرې د صلاح الدین ایوبي او نورو لوړ رتبه مېلمنو لپاره د خوراک تنظیم شوی. په سلونو مکمل پسونه، وزګړي، د اوښانو مکمل برنونه او په زرونو چرګان کباب کړی شوي وو. د نورو اړوندو شیانو خو شمېر نه کېده او سفاهیانو ته د شرابو کوچني کوچني مشکونه او سراحیګانې ایښودل شوي وي. عسکر په خوړو او شرابو ورپرېوتل. په غړپاري شراب څښل مسابقه پیل شوه. صلاح الدین ایوبي دې منظرې ته کتل او غلی ناست و. د هغه په مخ کې داسې کوم تاثیر نه و چې سوچ یې ترې څرګند شي. هغه له ناجي نه یوازې همدومره وپوښتل: تاسې له 50,000 سپاهیانو نه دوی د مېلمستیا لپاره څه ډول غوره کړي وو؟ آیا دا ستاسې بدترین عسکر دي؟ ناجي په غلامانه لهجه ځواب ورکړ: د مصر امیر صاحب، نه، دا 2000 عسکر زما د پوځ غوره سپاهیان دي. تاسې د دوی کمالات ولیدل؟ د دوی زړورتوب مو ولید؟ د جنگ په میدان کې چې دوی د کوم جنګیالیتوب څرګندونه کوي هغه ته به حیران پاتې شي. تاسې د دوی بدتمیزي ته مه ګورئ. دوی به ستاسې په غاښ ځانونه قربانوي. زه کله کله دوی ته مکمله ازادي ورکوم چې تر مړینې د مخه د دنیا له رنګ و بوی نه پوره خوندونه واخلي. صلاح الدین ایوبي د دغه استدلال په جواب کې هیڅ ونه ویل. د ناجي پام چې کله نورو مېلمنو ته واوښت، صلاح الدین ایوبي علي بن سفیان ته وویل: ما چې څه لیدل غوښتل هغه مې ولیدل. دا سوډاني سپاهیان له شرابو او الي ګولي سره عادت دي. ته وایې چې په دوی کې جذبه شته؟ زه یې وینم چې د دوی عملونه هم خراب دي. دا پوځ که ته د جګړې ډګر ته بوځې نو دوی به د جنگ پر ځای د ځان ژغورنې په فکر کې وي. د غنیمت مالونه به لوټوي او د مفتوح لوري له خزینه‌و سره به وحشیانه رویه کوي. علي بن سفیان وویل: د دې علاج دا دی چې تاسې د مصر له مختلفو سیمو کوم پوځ تیار کړی دی هغه دې د ناجي په دې 50,000 کسیز پوځ کې مدغم کړای شي. د بدو سپاهیانو چې له ښو سپاهیانو سره ناسته پاسه وشي عادتونه بدلوي. صلاح الدین ایوبي مسکی شو. علي ته یې وویل: ته په یقیني ډول زما د زړه په رازونو پوهېږې. همدا زما پروګرام دی چې تر اوسه مې تا ته نه و ویلی. چاته یې یادونه مه کوه. په علي بن سفیان کې دا صفت و چې د نورو د زړونو په رازونو پوهېده او تر معمول زیات ذهین. هغه نور څه ویل غوښتل چې په مخ کې یې نور مشعلونه بل شول. پر ځمکه قیمتي قالینې غوړېدلې وې. د سورنا او غجکۍ داسې خوږه او پرسوزه نغمه پیل شوه چې په مېلمنو کې چوپتیا خپره شوه. یوې خواته د نڅاګرو نجونو کتار را څرګند شو. 20 نجونې په داسې نازک لباس کې را روانې وې چې په هغې کې یې د بدنونو هره برخه ښکارېده. د هر یوې جامې ډېرې نرۍ چپنډوله وې چې له اوږو نه تر پښو تر غوزانو اوږدې وې. بېشانه ویښتان یې پر اوږو خواره واره وو. د صحرا نسیم ډوله هوا او د نجونو خرامانه مزل یې جامې ورو ورو ښورولې. داسې ښکارېدلې لکه د نسیم باد چې د ګلانو ګېډۍ په څپو راولي. د هر یوې د جامو رنګ جلا و. د هر یوې شکل او صورت تر بل مختلف و. خو د ښکلا او بدن په نازو نخرو کې ټولې یو شان وې. مرمرینې لوڅې مټې یې وې. هغوی را روانې وې خو دومره میده میده چې قدمونه یې نه پورته کېده. تا به ویل چې د هوا د څپې په څېر را روانې دي. د نیمې دایرې په شکل ودرېدې. مخونه یې د سلطان صلاح الدین ایوبي په لور کړل او د درناوي لپاره ټیټ شول. د ټولو زلفې پر اوږو راخورې شوې وې. سازونو د هغوی په وریښمینو زلفو او ناز نخرو د جادو په څېر اغېز پیدا کړ. دوه د دیوانو په څېر تورپوستي حبشیان چې تر ملاګانو یې د پړانګانو پوستکي تړلي وو، یوه لویه ټوکرۍ پر اوږو ایښې چټک چټک را روان و. ټوکرۍ یې د نجونو د نیمې دایرې په مخ کې کېښوده. سازونو د مارګرانو تال پیل کړ. حبشیانو د مستو سنداګانو په څېر هوا ته کتل پناه شو. له ټوکرۍ نه یوه ډېره غټه غونچه را څرګنده شوه او د ګل په څېر وغوړېده. له دغه ګل نه د یوې نجلۍ څېره را څرګنده شوه او بیا هغه را پورته شوه. داسې ښکارېده لکه له سرو وریځو چې میاشت را ښکاره شي. دا نجلۍ د دې نړۍ نه معلومېده. مسکا یې هم ځمکنۍ نه وه. د زلفو زلکا یې هم د مصر د نجونو په څېر نه وه. او چې کله نجلۍ له ګلپاڼو بیرون قدم کېښوده نو ناز نخرو یې لیدونکي نشه کړه.
علي بن سفیان د سلطان صلاح الدین ایوبي په لور وکتل. د هغه پر شونډو مسکا خپره وه. صلاح الدین ایوبي د هغه په غوږ کې وویل: علي، الله جل جلاله دا بشر څومره ښکلی پیدا کړی، خو افسوس چې د څه مظاهره کوي هغه د دې سره نه ښایي. ناجیه د سلطان صلاح الدین ایوبي خواته راغی، ویې ویل: د مصر د امیر اقبال دې لوړ وي، د دې نجلۍ نوم زکویه دی. دا مې ستاسې لپاره له اسکندریې نه راوستې ده. دا کاسې به ډمه نه ده او پتلورونکې هم نه ده. له نڅا سره یې مینه ده. شوقیه نڅا کوي، محفلونو ته نه ځي. زه یې پلار پیژنم، د بحر په غاړه د ماهیانو کاروبار کوي. دا نجلۍ ستاسو له مینوالو څخه ده. تاسو پیغمبر ګڼي. زه په تصادفي ډول د دوی د پلار د لیدلو لپاره ورغلم. نو دغه نجلۍ غوښتنه وکړه چې اورېدلې مې دي چې سلطان صلاح الدین ایوبي د مصر د امیر په حیث راغلی دی. د الله جل جلاله لپاره ما ورته ورولم او ما سره د خپل ځان او نڅا پرته بل هیڅ نشته چې زه یې دغه سترې هستۍ ته وړاندې کړم. د ډېر درناوي وړ امیر، ما له تاسې محترم نه د رقص او سرود اجازه د همدې لپاره غوښتې وه چې دغه نجلۍ ستاسې حضور ته وړاندې کول غوښتل. صلاح الدین ایوبي وویل: تاسې ته مې ویلي نه وو چې زه په خپل مخ کې کومه نجلۍ د نڅا او لغړتیا په حالت کې لیدلی نه شم. دغه نجونې خو تاسې راوستې ملبوسې نه دي، بیخي لوڅې دي. علي مقامه ناجي کوږ شو او ویې ویل: ما ویلي وو چې محترم امیر صاحب نڅا نه خوښوي، خو دې ویلي چې زما ګډا به یې خوښه شي، ځکه زما په رقص کې د ګناه بلنه نشته. دا به د یوې باحیا نجلۍ نڅاوي. زه به د ایوبي په حضور کې خپل جسم نه بلکې فن څرګندوم. که زه سړی وای نو د ایوبي د ځان ساتنې لپاره به د هغه د ساتونکو په ډله کې شامل شوی وای. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وپوښتل: تاسې دا ویل غواړئ دغه نجلۍ خپل ځان ته راغواړم شاباسۍ ورته وایم چې تا خپل بدن د زرونو سړیو په مخ کې لوڅ کړ، ډېره ښه نڅا دې وکړه. دې ته پر دې خبره شاباسۍ وایم چې دې د سړیو د جنسي احساساتو پر راپارولو کې ښه مهارت حاصل کړی دی. محترم امیر صاحب: نه. ناجي وویل: ما دا له دې وعدې سره دلته راوستلې ده چې تاسې دې ته د ملاقات شرف وبخئ. دا له ډېر